خو جلب الخټک صاحب سره مې مینه ده. دې سره زما تقریبا یو 2-3 ملاقات شوي، خو دومره خوږ انسان و چې هغه مختصر ملاقاتو کې د هغې هغه ډېر عقیدت زما په زړه کې دی. الله پاک دې وبخي، الله پاک دې ورته جنتونه ورکړي. دا یو غزل دی: د مینې محبت د ګلو کر کوم لګیا یم، د مینې محبت د ګلو کر کوم لګیا یم، د وخت د پرغونانو سره شر کوم لګیا یم. او ګریوان کې ځان لګورم چې انسان یم کنه، ګریوان کې ځان لګورم چې انسان یم کنه، خبره د داخل کو ته اکثر کوم لګیا یم. او د وخت جرس आवाज د اتفاق کوي افغانا، د وخت جرس आवाज د اتفاق کوي افغانا، خبره د کابل او د خیبر کوم لګیا یم. او کورانه د کو جوړه خو کردار پاکستاني، کورانه د کو جوړه خو کردار پاکستاني، کیسه درته محراب او د منبر کوم لګیا یم. او دا معجزه نه د اور ملاسو کې نیولې، دا معجزه نه د اور ملاسو کې نیولې، لوبې پکې څومره په هنر کوم لګیا یم. او شاعر یم حرفونه کړم پیزوان کلامیل، شاعر یم حرفونه کړم پیزوان کلامیل، لفظونو سره چارې د زرګر کوم لګیا یم. اخري شعر دی چې زمونږ نصیبونه کوټه شوي دي ملګرو، زمونږ نصیبونه کوټه شوي دي ملګرو، کیسه نن د اکا او د رهبر کوم لګیا یم. والسلام.